Afghanistan is nice. It's don't like they say online. You can stay here. It's not so dangerous, and people are very friendly. سلامونه درنو لیدونکو، هیله منم چې روغ او جوړ به یاستئ. ډېر ناشنا داسې یو اساني سره مخامخ یو. دا ځوان اوس وګوره چې خان دی که نه، دوی د جرمني څخه راغلي دي افغانستان ته، قرغیباً ته دلته ناست یو سره. دوی یو هم په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي. لنې که مرغه چې دلته بل ملګری پیدا شو، یو روزی دی چې هغه ویلې دوی پښتو او فارسي باندې نه پوهېږي او جرمني غږېږي، خو دوی به اوس کولی شي چې دوی سره خبرې وکړي، لکه ترجماني مو وکړي موږ سره. او لومړي سر کې تاسو ځان معرفي کړو. نوم مې مصطفی دی، د وردګ ولایت څخه یم او دلته قرغې ته راغلی یم د دوی دپاره چې یو څه چکر او د افغانستان ښکلاګانې ورته معرفي کړم. مصطفی جان ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. له تاسو مننه کوو چې کېناستئ موږ سره څو دقیقې وخت مو راکړه. دا ملګري که راوپېژنئ. بلال دی، د جرمني څخه راغلی دی، زما د خاله زوی دی. دا هم جلال دی او دا هم جلیل دی. جلال، جلیل او بلال. او دی تقریبا فامیلی تقریبا 40 خلک چې تللي جرمني ته فامیل بعد د 40 کالونو افغانستان ته راغلی دی. دوی هم اول ځل دی همالته پیدا شوي دي او دوی کولی شي 4 ژبو هم وغږوي، انګلیش، اسپانیوي، فرانسوي او ترکي. ډېره ښه ده، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. بلال جانه که ته موږ سره خبرې وکړې چې افغانستان ته راغلی که نه، کومې خاطرې لري، څه درته ډېر ناشنا ښکاري او ډېر به په عذاب خو نه یي، مثال له خلکو سره خو په عذاب نه یي. You came to Afghanistan. How is the people? How is the culture? People are very good. ډېر ښه خلک دي. ډېره مننه. And talk more. I like Afghanistan. افغانستان وایي ډېر مې خوښي. افغانستان خو افغانستان سفر څوک لایک ورکوي که نه. How is the culture of this country? The culture of this country is very good. And Do you like it? yes, of course. څونه وخت یې چې راغلي دوی؟ دوی تقریبا یو هفته کې چې افغانستان ته راغلي دي، د یوې میاشتې دپاره راغلي دي. نو دوی ډېر هلته عکسو کې چې ویډیوګانې کې چې لیدلي وو، بامیان او دا ځایونه یې دوی ډېر خوښېدل. دوی همیشه بامیان ته غواړي دغه هفته کې لاړ شي. ښه ده، نو ورته ولې خاندي؟ Why are you laughing? څه ورته جالبه ده چې خاندي؟ Is it fun? Yes. It's not fun, man. Don't laugh. Okay. ها سلامت اوسئ. جلیل که نه؟ او جلیل. خو جلیل ته چې راغلی افغانستان ته، تا ته څه ډېر په زړه پورې ښکاري؟ دا انګلیسي هم نشي غږېدی، دا مکتب کې نه دی ځکه انګلیسي نشي غږېدی. او دا نو هلته د مخکې مکتب او ماندګي د هغه ده د مکتب ده، دا غږ کې دی جرمني. اوس مورنۍ ژبه د دوی څه ده، کومه ژبه؟ دوی مورنۍ ژبه پښتو ده، خو له بده مرغه دوی نشي پرې غږېدی صحیح. مخکې ویلې که نه چې دوی لکه مور چې ده که نه، څو کلنۍ کې هغه ته تللي؟ 3 کلنۍ کې جرمني ته تللي. هغه هم پښتو باندې هغه پښتو باندې ښه پوهېږي او فارسي هم بلده ده. نو دوی سره کومه ژبه کوي؟ دوی سره پښتو کوي، خو دوی وایي چې پښتو هلته لږ لږ ورسره وایي او دوی سم نه پرې پوهېږي. تو جلیل ته دا ووایه چې دې ته په افغانستان کې څه شی ډېره ناشنا ده چې د یو ورځو کې چې دی ورسره لید مخامخ شوی اوس؟ دا په انګلیسي نه پوهېږي، خو زه به ده ته ورته وایم. Tell to Jalil that what's looking like Afghanistan, what's the best thing, interesting thing for you? For me? No, for Jalil, tell him. Was ist für dich das Interessanteste hier in Afghanistan? Gefällt es dir hier? Die Berge. Mountains. The mountains looking beautiful. It's nice here. And you like hiking? دا وایي چې افغانستان ته زه راغلی یم ځکه هلته ما ډېر په ویډیوګانو او عکسو کې هم لیدلي د غرونه. دو جرمني وکړه. جرمني. جمیل ورسره دغه وکړه که نه؟ جلال ورسره جرمني وکړه او ما ته یې بیرته انګلیش وویل. ویل ما په ویډیوګانو عکسو کې ډېر د غرونه د افغانستان لیدلي دي او غواړم چې غرو ته لاړ شم او هایکینګ یعنې په غرو باندې وخېږم، دا مې ډېر خوښېږي او دا شی جرمني کې نشته، غرونه ډېر جرمني کې نشته دي، دې خاطر افغانستان ته راغلی. سیندونه خو هلته شته که نه؟ سیندونه شته، خو ما وخت هم پوښتنه ترې وکړه، وایي چې سیندونه شته خو دومره لوی نه دي لکه قرغۍ سیند، دو واړه دي.
دوی د کورنۍ چې د ټول عملته په جرمني کې اوسېږي دوی کورنۍ ټول عملته جرمني کې اوسېږي دوی څه نظر لري چې کله دوی غواړي چې راتلونکي لپاره همیشه لپاره بیرته افغانستان ته راشي که نه ته اوس ناخوښه دی مثال بیرته غواړي چې زر لاړ شي Do you want to stay in Afghanistan forever or you come in the future to stay here forever in Afghanistan? Yeah, it's nice here. The people are nice. I will stay here because Afghanistan is beautiful and I want here to live. دا وایي چې زه غواړم په آینده کې افغانستان کې واوسم ډېر ښه خلک دي ډېر ارامه خلک دي نو غواړي چې همدلته واوسي ډېره مننه دې سره ته خبره وکړه ده ته ووایې که نه چې تا خو د ماشومان ولیدل چې څوک رنګ کوي څوک هګۍ خرڅوي مثال څوک شی کوي که نه وړه ماشومان هلکان که چیرې ته یو لوی سړی شې په راتلونکي کې څه غواړې چې د افغانو ماشومانو لپاره وکړې مثال کم خدمت کولی شي ده ته دې ووایي say to Jalil that you see the small guys, small kids that they are selling plastics or other things. They are very poor. If you become a big man or have a chair, what will you do? What will service for them? Jalil, du hast doch gesehen, diese Leute hier Ja. mit Katzen und so. Die Leute, die Plastik sammeln und die verkaufen. Ja. Ja, was willst du hier Dings? Würdest du auch wieder so ein großer Mann werden oder willst du so wie die werden? Ich möchte später ein großer Mann werden. He said he wants a big man later. He wants to be a big man later. What will be service for them? I don't know. Tell him that will you serve for them? Wirst du für die sind wir For this kid. Hit? Yeah. What? Will he serve for them? Sir? Serve, yeah. To service for them. Bloß sag du. Yes, I will be your service. دا وی چې زه به دوی ته خدمت وکړم. Say to Jalil, will he service کوم خدمت به وکړي Service sein. for the kids Service für die Kids sein. Also willst du Assistent von den Kids sein? of Afghanistan? Willst du Assistent von den Kids von Afghanistan sein? Willst du ja oder nein? Also Ja. willst du mitmachen, geht's vielleicht noch so. Ja, nein. No. No, okay, no. نه غواړي چې خدمت وکړي نه غواړي چې جرمني کې پاتې شي نه په موضوع باندې پوه نه شو که څنګه که نه موضوع باندې که چې پوه نه شو موضوع باندې سمې ونه رسوله. He said that if you become a big man, chairman, will you serve for Afghan kids or not? Yes. What will you serve for them? کوم خدمت به وکړي Sharia. No, you will serve for them, like prepare education, homes for them. Will you? Yes. Name it. Mention that. I will be service for him. For them. For Like kids. what? Like to educations. Yeah. And yes. وای که زه په آینده کې یو راتلونکي یو غټ سړی شم د افغانستان دپاره دوی دپاره به د تعلیم زمینه برابره کړم کورو څوک چې په خیمو کې اوسي کورونه به ورته جوړ کړم داسې خدمتونه به ورته وکړم. وروسته کې دا چې بلال جانه موږ ستاسو په لیدو خوشحاله شو غواړو چې تاسې افغانستان ته راشئ او هغه فکرونه چې منفي فکرونه چې د افغانستان د خلکو په هکله مخکې خلک درلودل هغه له منځه لاړې شي او تاسې افغانستان ته خدمت وکړئ او دلته سره په ګډه ژوند وکړو دا زموږ هیله ده. He said that I am happy and that you are come to Afghanistan and see all the people with your eyes and some people say negative things about Afghanistan and it's good to come here and see that. Yes, I agree. ده موافق ده. سلامات وسلال. Subscribe the YouTube channel and Watan YouTube channel. And what's your message? Afghanistan is nice. It's don't like they say online. You can stay here. It's not so dangerous and people are very friendly. Yeah. دا وایي چې افغانستان کوم خبرې چې آنلاین د دوی باره کې کېږي هسې نه دی هېڅ خطرناک نه دی موږ راغلي یو نو افغانستان ته راشئ دا یو ښه ملک دی ګلالی ملک دی. سلامات اوسئ له تاسو هم مننه درنو لیدونکو چې له موږ سره وئ
زمونږ جلال دا ویلي چې افغانستان په هکله چې د نورو هیوادونو کې څه ګمګڅي او خبرې او کم چې پروپاګاندا او یا د سرچاو خبرې کیږي هغه شان نه دی. افغانستان یو پرامن هیواد دی او ټول ته میسج ورکړه غوښتنه وکړه چې تاسو هم راشئ افغانستان ته او چکر ووهئ. زمونږ مصطفی جان مخکې دا خبره وکړه چې دغه جامو سره دوی هم لکه د بازار دی مشکل لري کله لمن چیرته ونه خلی کله څنګه شي کنه مصطفی جان او خو بیا سره لدی بیا هم دوی خپل فرهنګ په ځای کړه دی ګوره دیم د جامې اغوستې دي د بلال امام جلالم درې واړو نو تاسو مننه کوم خوشاله اوسئ. تاسو هم کوشش وکړئ چې په نورو هیوادونو کې هم خپل فرهنګ په ځای وساتئ هم دغه جامې هم دغه لباسونه لکه څنګه چې نور هیوادوال یا دغه شان نور د نور هیوادونو سیلانان افغانستان ته راځي زمونږ فرهنګ په ځای کوي هغه هم دغه جامع غوندل. تاسو هم دغه کوشش وکړئ خپل فرهنګ وساتئ. تاسو مننه مصطفی جان لته مننه ډیر زیاته لته مننه ثانک یو ثانک یو او لته مننه سیدا ان شاء الله سره تا مننه کوم ثانک یو خیر مننه